السلام علیکم ملګرو. نن زه تاسو له د پښتو فلم باره کې معلومات نه درکوم بلکې د بالیووډ فلم باره کې معلومات درکوم. د ستاره زمین پر باره کې معلومات درکوم کوم چې د امیر خان فلم دی او تقریبا یو 3 هفتې مخکې په سینماګانو باندې ریلیز شو. دا فلم په انډیا کې په 5000 سینماګانو باندې ریلیز شوی دی او فلم په 90 کروڑ باندې جوړ شوی او فلم هټ شوی دی. فلحال فلم په دې 3 هفتو کې 155 کروڑ روپے کړي دي او آل اوور مطلب په ټوله دنیا کې 110 کروڑ روپے بزنس کړی دی. فلم د امیر خان هټ شوی دی. امیر خان دې نه مخکې ستاره زمین پر جوړ کړو او دې پیړۍ جوړ کو ستاره زمین پر. دې کې فرق سره دې کې فرق دا دی چې کې امیر خان یو ابنارمل ماشوم علاج کولو، مطلب په خبرو کې او په دغه کې دغه ټریټمنټ کولو او دې کې امیر خان هو ابنارمل نه دی خو ابنارمل ماشومان دی او هغه د دنه ښه پوهیږي. کهاني دا رنګې ده چې د دنه ښه پوهیږي او دته طریقه د ژوند تیرولو طریقه ورته ښیي. فلم په باکس افیس باندې خلکو خوښ کو او دا فلم امیر خان د امیر خان خپل پروډکشن لاندې جوړ شوی دی. د دې پروډوسر امیر خان په خپل دی او فلم کامیاب شوی دی او دې فلم باره کې د دې فلم خصوصیت دا دی چې دې کې امیر خان دی او د امیر خان فلم چې کوم دی هغه 2 3 یا 4 کاله پس فلم مارکیټ ته راوړي او یونیک سټوري سره روایتي سټوري سره امیر خان نه راځي چې داس جوړو داسې کهانه د امیر خان چې کلم راغلی دی نو هغه هټ کر سټوري وړي دا او څوک امیر خان خوښي یا نه خوښي ټول سینما ته ځي او دا فلم امیر خان نه نیټ فلیکس والا هم غوښتو 120 کروڑ روپے افر یې ورته کړی وی چې 120 کروڑ روپے مونږ نه والو دا فلم به مونږ له راکړي. کله چې سینماګانو نه دا فلم کوز شي نو بیا به مونږ په نیټ فلیکس باندې ریلیز کوو او امیر خان ورته چورلټ انکار وکړو. د یې وجه دا وه چې امیر خان ویلو چې فلمونو فلاپ کېدو غټه وجه دا ده چې مونږ فلمونه بیا خلکو له کور ته رسو. کور ته څنګه رسو دی مطلب یې دا وی چې موږ په نیټ فلیکس باندې ورکوي نو هر سړی په دې تمه چې هفته دوه پس به دا په نیټ فلیکس باندې راځي نو یې د وجې فلمونه فلاپ کیږي او سینماګانو ته څوک نه راځي. بهرحال فلم په باکس افیس باندې وچلیدو او کامیاب شو. دا نننۍ ویډیو ما تاسو له جوړه کړې وه د انډیا فلم باره کې ستاره زمین پر. امید دی چې ستاسو به ډیره خوښه شي.